د اسلامي امارات په واکمنۍ سره په کندوز ولایت کې د سیمایي چارواکو لخوا په نشئی توکو د روغ د زرګونو کسانو درملنه شوې او له رغېدو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. د چارواکو په وینا دغه لړۍ دوامداره ساتلې او پاتې نور روغ دي کسان به هم د درملنې په موخه راټول کړي او په خبره یې رغېدلو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. د امارت له راتګ سره 1500 نفره معتادین راټول شوي وو چې هغه صحتیابه سو، فارغه شوي دي، خپلو کورنیو ته سپارل شوي او 130 نفره فعلا په کمپ کې موجود دي چې درملنې لاندې دي. د کندوز د اشتغادان کمپ چې د قمندانۍ مربوط ده، یعنې موږ ژمنه کړې وه چې دا کمپ ته که تر 1000 نفرو پورې معتادین دوی راټول کړي، هم موږ دا مدګي لرو چې دوی تداوي کړو. په دې چې د موږ پرسونل تشکیل سابق کم و، اوس دوچنده سوی ده. په ورته وخت کې د کندوز اوسیدونکي د اسلامي امارت له لورې په نشئی توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی له درملنې څخه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د روږدو کسانو په راټولولو سره په ښار کې جنایي پیښې هم کمې شوي دي. وقتی که امارات تمام آمده خدا را شکر است، شکرگزار هستیم که معتادین جمع‌آوری کرده. دیگه وقتی زمان دولت که تیر میشدیم رای ما را میگرفت، دیگه اذیت و آزار میداد معتادین. شکر ده او صحتمند و خدای د مجاهدین صاحبانو ته خیر ورکړي. موږ خوراک ښه پوره ده، 3 ټیمه خوراک راکوي، حمام ده، 15 وخته لمونځ کوو دلته او تبلیغ هم پکې شته ده او ډاکټر صاحبان دې راځي روزانه دلته ویزټ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د سیمایي چارواکو لخوا په دې ولایت کې د روږدو کسانو د راټولولو پر وړاندې هڅې ګړندۍ شوي او تر دې مهاله یې څه باندې 1400 په نشئی روږدي کسان د درملنې په موخه راټول کړي او له رغېدو وروسته یې خپلو کورنیو ته سپارل دي.